اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم زه په الله تبارک وتعالى سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. بسم الله د الله په نوم باندې شروع کوم. الرحمن الرحیم چې بخونکی او مهربان دی. سيقول السفهاء زرد چې اوبوي د بیوقوفه زرد چې اوبوي د بیعقل من الناس لخلقنا ما واللهم سشي واړول دوی عن قبلتهم د خپل قبلینا التي هغه قبله كانوا عليها چې ودوی په هغه باندې. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لله المشرق والمغرب خاص د الله د پاره د مشرق هم او مغرب هم. يهدي لارخي من هغه چاته یشاء چې خوښي شي الى صراط مستقیم لارې برابر ته لارې نیغه ته. وکذالک او هم دارنګه جعلناکم جوړ کړې مونږ تاسو او ګرځولې مونږ تاسو امتن وسطن امت معتدل لتکونو د پاره د دې چې شي تاسو شهداء گواهان علی الناس په خلق باندې ويكون الرسول او شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیکم پتاسو باندې شهیدن گواه. وما جعلنا او نو مقرر کړي مونږه القبلة التي هغه قبله كنت عليها چتوي په هغه باندې الا لنعلم مگر د پاره د دې چې معلوم کومونګه یعنی د پاره د دې چې ظاهر کومونګه من هغه څوک يتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ممن د هغه چانا ينقلب چې بیرته راګرځي علی عقبیه په خپل دواړو پوندو باندې. وان كانت او بشک دا لکبیرتن ډیر درنه خبره وا ډیر درنه وا الا علی الذین مگر درنه نو په هغه کسانو باندې هد الله چې هدایت ورته وکړو الله تبارک وتعالى. وما كان الله او ندی الله تبارک وتعالى ليضيع ایمانکم چې ضایع کی استاسو ایمانونه یعنی الله تبارک وتعالى استاسو ایمانونه نه ضایع کوي. ان الله بشک الله تبارک وتعالى بالناس په خلق باندې لرؤوف خامخ مهربان دی رحیم او بخون کې دی یا رحم کون کې دی. قد نرى په تحقیق سره وینو مونږه تقلب وجهک ګرځیدل را ګرځیدل اړول را اړول د مخستا فی السماء اسمان طرف ته فلنولینک پس خامخ مونږه به واړو ته قبلتن داسې قبلیتا ترضاها چې تب راضی شي. فول وجهک پس واړه خپل مخ مبارک شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته لور د مسجد حرام ته. وحيث ما او په کمزه کې چې کنتم یی تاسو فولوا وجوهکم پس واړه مخونه خپل شطره طرف د دتا طرف د خانه کعبه ته طرف د مسجد حرام ته. وان الذين او بشک هغه کسان اوتل الكتاب چې ورکړې شوی ورته کتاب ليعلمون خامخا دوی پوهیږي انه الحق چې بشک دا حق دی من ربهم د جانبه د رب د دوینا. وما الله بغافل او ندی الله تبارک وتعالى نا خبره عما د هغه سنا يعملون چې دوی کوي. ولئن اتیت او کچری تراتللو کې الذين هغه کسانو ته اوتل الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب بكل آیه راتلل ورته او کې بكل آیه په هر نخ باندې په هر قسم دلیل باندې په هر قسمه آیت باندې ما تبعو قبلتک دوی نمنی دوی تابعداري نه کوي د قبله دستا. وما انت بتابعين او نه تو تابعداري کوونکې قبلتهم د قبلي د دوی. وما بعضهم او ندي بعض د دوینا بتابعين تابعداري کوونکې قبلت بعض د قبلي د بعض نورو.
ولئن اتبعت اهواءهم او کچریتا تابعداري وکړه د خواهشاتو د دې من بعد ما جاءك پس د هغه نه چراغله دیتا تا من العلم د علمنا انك اذن نو بشکت په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه بهي الذين هغه کسان آتیناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته الکتاب کتاب يعرفونه دوی پیجنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کما يعرفون لك سرنګ چې دوی پیجنی ابناءهم زامن خپل وان فريقا منهم او بشکا یودلا د دوینا ليكتمون الحق خامخا دوی پټوي حق لرا وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پوهیږي الحق من ربك حق د استاد رب د طرف نه دی فلا تکونن پس ته هرگز مکیگا من الممترین د شک کوونکو نه ولکل وجهه او د هر یو د پاره وجهه یو طرف مقرر دی هو مولیها چې هغه مخکون کې دی هغه ته فاستبقوا الخيرات پس روان دیواله کوي پنیکو کې اينما تکونو فکمزه کې چې یې تاسو یأتی بكم الله جميعا رب ولی تاسو الله تبارک وتعالى طول ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير په هر چیز باندې قادر دی ومن حيث او د کم زینا خرجت چراوزه فول وجهك پس واړه و مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وانه او بشکا دا للحق من ربك خامخ حق دی د جانبه د ربستانه وما الله بغافل او ند الله تبارک وتعالى نا خبره عما تعملون د هغه سنا چې تاسو کوي ومن حيث خرجت او د کم زینا چې تووزه فول وجهك پس واړه مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم او پکمزه کې چې تاسو اے مسلمانانو فولوا نو واړه تاسو وجوهکم مخون خپل شطره د دې طرف ته یعنی د خانه کعبه طرف ته د مسجد حرام طرف ته لالا یکون د دې لپاره چې نشي للناس د خلق د پاره علیکم پتاسو باندې حجه سدلیل الا الذين ظلموا منهم مگر دا چې هغه کسان چې ظالمان دي د دوینا فلا تخشوهم پس مې یریږي د دوینا وخشونی او زمانه او یریږي ولی اتم نعمتي او د پاره د دې چې پوره کړم زه خپل نعمت علیکم پتاسو باندې ولعلکم او د پاره د دې چې شی تاسو تهتدون هدایت مندون کی کما ارسلنا لک څنګه چې مونږ اولېګلو فیکم پتاسو کې رسولا منکم یو رسول د تاسو نه یتلو علیکم چې تلاوت کوي پتاسو باندې آیاتنا آیاتنا زمونږه ويزکیکم او پاکوي تاسو ويعلمکم الكتاب او تعلیم درکې تاسو ته د کتاب والحکمت او د سنت ويعلمکم او تعلیم درکې تاسو ته ما د هغه سيزونو لم تکونو چې نوې تاسو تعلمون پوها فذكروني پس تاسو ما یاد کړئ اذکرکم زب تاسو یاد کم وشکروا لي او شکر ادا کې زما ولا تکفرون او ناشکری مکوي زما یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو استعینوا بالصبر طلب د مدد کوي په صبر سره والصلاه او په مانځ سره ان الله بشک الله تبارک وتعالى مع الصابرین د صبر کوونکو سره دی ولا تقولوا او موای تاسو لمن هغه چاته یقتلوا چې اوجل شي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې اموات مړه یعنی مړه ورته موای بل احیاء بلکې دی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ ولنبلونکم او خامخا مونږ به ازمیخ او کوستاسو بشیء من الخوف په یو سیز باندې
پس سیز باندې من الخوف د ویرنا والجوع او د لوګینا ونقص من الاموال او د نقصان د مالونو نه والانفس او د جانونو نه والثمرات او د میوونه وبشر الصابرين او زیر ورک اے محبوب صلی الله علیه وسلم صبر کوونکو ته الذين صابرین هغه کسان دي اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت قالوا نوایدوی انا لله بشک مونږه د الله یو و انا او بشک مونږه الیه د طرف ته راجعون بیرتا ورګرزیدون کیو اولئک دغه خلق علیهم پدوی باندې صلوات من ربهم رحمتون دی مهربانی دی د جانبه د رب خپلنا ورحمتون او رحمت ته پدغه خلق باندې د الله د جانب نه مهربانی دی او رحمتون دی و اولئک او دغه خلق هم المهتدون هم دوی په هدایت باندې دي ان الصفا والمروه بشک صفا او مروه من شعائر الله د نخود الله تبارک وتعالى ندی فمن حج البيت پس هغه څوک چې حج د خانه کعبه کوي حج د بیت الله شریف کوي او اعتمر یا عمره کوي فلا جناح علیه نو نشته دی ګناه په د باندې ان يطوف بهما چې طواف وکړي یعنی سعی وکړي بهما د صفا او د مروه ومن تطوع خيرا او چا چې په خوشاله سره وکړل نیکی فان الله پس بشک الله تبارک وتعالى شاکر قدردان دی علیم او پوه دی ان الذين بشک هغه کسان یکتمون چې پټوي دوی ما هغه سو انزلنا چې نازل کړي دی مونږه من البینات د ښکارا دلیلونو نه والهدى او د هدایت نه من بعد ما پس د هغه نه بیناه چې بیان کړي دی مونږه دلاره للناس د خلقو د پاره فل کتاب په کتاب کې اولئک دغه خلق یلعنهم الله لعنت کوي په دی باندې الله تبارک وتعالى ويلعنهم او لعنت کوي په دی باندې اللاعنون لعنت کوونکی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه او باسلا واصلحوا او اصلاح وکړه وبينوا او ظاهر یک حق فاولئک نو دغه خلق اتوب علیهم زو توبه قبلهم د هغوی وانا التواب الرحیم او بشک زو ډیر توبه قبلون کې او رحم کوون کې يم ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي وماتوا او مړ شو دوی وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافرانو اولئک علیهم دغه خلق علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت د الله تبارک وتعالى دی والملائکه او د فرشتو والناس اجمعین او د ټولو خلقو خالدین فیها دوی به همیشه وي په دغه لعنت کې لا يخفف نبشي سپکوله سپک بنکړي شي عنهم د دوینا العذاب عذاب ولا هم ينظرون او نه بدویتا مهلت ورکولی شي وإلهكم او اله دستاسو اله واحد یو اله دی یو معبود دی لا اله نشته دی لایق د عبادت نشته دی معبود الا هو مگر دغه یو الله دی الرحمن الرحیم چې بخون کې او مهربان دی